د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د 1403 کال په لړ کې له 40,000 ډیر بهرانیان د بیلابیلو بندرونو او هوایي ډګرونو له لارې افغانستان ته راغلي او بیرته تللي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې د ارقامو له مخې تیر 1403 کال کې د افغانستان خاورې ته د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې نږدې 14,411 کسانو تګ راتګ کړی دی. د ارقامو له مخې په دغه کسانو کې نږدې 19,000 کسان د افغانستان خاورې ته داخل شوي او دغه راز له 15,500 څخه بیا زیات کسان د افغانستان له خاورې څخه خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ویاند په وینا دغو بهرانیانو د هیواد تاریخي، فرهنګي، لرغونې او تفریحي ساحې کتلي او یا هم افغانستان ته په بهرنیو موسسو کې د کار کولو لپاره راغلي دي. د احصایې معلومات ملي ادارې ارقام ښودنه کوي چې تر ټولو زیات کسان د افغانستان خاورې ته د تاریخي سیمو څخه د لیدنې او دغه راز د بهرنۍ مؤسساتو سره د کار په موخه راغلي دي. په همدې حال کې ځینې بهرني ګرځندویان هیواد کې د امنیت تامین د افغانستان د لیدو یو علت ګڼي. زه دې ځای ته راغلی یم څو د بامیانو له تاریخي او لرغونو ساحو او د افغانستان له نورو ځایونو څخه لیدنه وکړم. سیاحت ته ډېره علاقه لرم او له ډېرو هیوادونو مې لیدنه کړې ده. افغانستان یو سیاحتي هیواد دی، ډېر د لیدو ځایونه لري او اوس هم افغانستان یو امن هیواد دی. مخکې له دې د اطلاعات او کلتور وزارت ملي نیوز ته ویلي و چې د 1403 لمریز کال په لړ کې له 8,000 ډېر زیات بهرانیان ګرځندویان افغانستان له تاریخي، لرغونو او فرهنګي سیمو څخه لیدنه کړې ده.